په سر کې ورځو د ټولنیز خبریال ذبیح الله سادات صاحب را سره پر لیکنې له هغه څخه وروستي جزئیات اخلو. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، تاسو ته ستاسو د خپرونې قدرمنو مېلمنو او لیدونکو خبرانو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یاستئ، تېره ورځ د دوحې د فورم 22مه ناسته رسما د قطر د امیر په وینا پرانستل شوه. په تېره ورځ ناسته کې د افغانستان په اړه هم ځینې حل شوي بحثونه ترسره شول. د دې ترڅنګ نن هم په یو شمېر نړیوالو مسایلو باندې بحثونه ترسره شول چې په هغې کې د سوریې، همدا ډول د اوکراین او منځني ختیځ کې د وروستیو کړکېچونو په اړه باندې بحثونه او مجلسونه ترسره شول. همدا ډول تېره ورځ موږ د افغان صلح لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ډاکټر زلمي خلیلزاد سره لنډه مرکه درلودله. له دوی څخه مو د شته وضعیت په اړه باندې وپوښتل او همدا ډول په امریکا کې د سیاسي بدلون چې د قدرت په راز کې د خلکو د رایو په اکثریت سره ډونالډ ټرمپ وتوانېد هغلته رای ترلاسه کړي، د هغوی د سیاستونو په اړه د ډاکټر خلیلزاد غوښتنه دغه وه چې باید شته سرپرست حکومت هم دې ته چمتو اوسېږي چې د دې امکانات شته چې یو شمېر خبرې اترې یا بحثونه هم په راتلونکي کې ترسره شي چې هغه به د ټولشموله حکومت رامنځته کول وي او د دغه خبرو اترو دپاره باید شته حکومت هم پوره چمتووالی ولري. بله سادات صاحب، د دې ترڅنګ تاسو له ګڼو نورو مشرانو سره هم هلته خبرې وکړلې، لکه د یونما استازي خبرې د افغانستان په اړه باندې کړې وې، او بل نو رایه د اسلامي امارت څوک په دې ناسته کې و که نه و؟ د پرانیست غونډه کې د اسلامي امارت استازو شتون درلود، خو په رسمي ډول سره دوی ته بلنه نه ورکړل شوې او دغسې په عمومي ناسته کې چې هغه پرانیست غونډه وه په هغې کې غیر رسمي ګډون دوی درلودو. په ټوله کې نن هم هغه مهم موضوعات چې دوی دغلته بحثونه پرې کول او دوی کوشش د دې کولو څه ډول وکولی شي په ټوله کې داسې یو تفاهم رامنځته شي چې هغه د جګړې د پای ته رسېدو لامل وګرځي په ټوله نړۍ کې او بالخصوص په افغانستان کې هم کرنډیکر چې دوی هم تر ډېره بریده پورې د بشري حقونو پر تأمین او همدا ډول په دې هم دوی بحث وکړو چې څه ډول کولی شو چې د دوحې هغه هوکړه چې په همدغه اټول کې چې مونږ یو دغلته لاسلیک شوې وه د هغې په بشپړ تطبیق باندې د دوی ټینګار و. زمونږ پوښتنه له دوی څخه دغه وه چې همیشه د دواړو خواو نه ویل کېږي چې د دوحې هوکړه باید تطبیق شي هغه ډول چې تفاهم شوی و. آیا دغه کوم لوري ډېره نقض کړې ده؟ دوی ویلي چې دا هر څه مشخص دي او اوس مهمه دغه ده هغه تعهد یا ژمنې چې اسلامي امارت ترسره کړي دي هغه باید ګام په ګام عملي شي او د امریکې د راتلونکي حکومت لپاره هم دغه ډېر مهم دی چې څه ډول وکولی شي د دوحې د هوکړې ټولې مادې په پوره ژمنتیا سره پلي او تطبیق شي. سادات صاحب، یوه بله پوښتنه هغه دا چې تاسو سره زلمي خلیلزاد په خبرو کې وویل چې که چیرې اسلامي امارت غواړي چې د نړۍ له لوري په رسمیت وپېژندل شي باید ځینې شیان د نړیوالې ټولنې ومني. آیا دغه شیانو ته اشاره وکړله چې څه باید ومني؟ بلې محمدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه همدغه پوښتنه موږ د ډاکټر خلیلزاد څخه هم ترسره کړله چې دا کوم شرایط وو چې تر اوسه پورې هغه شرایط تاسو هم همیشه اشاره کوئ او په داسې حال کې چې اسلامي امارت وایي چې هغه ټول شرایط دوی عملي کړي دي. یو هم دوی د نجونو تعلیم، تحصیل او د دوی د کار په اړه وو. دوی وویل چې په دې وروستیو کې وروستی ممانعت چې رامنځته شوی دی د انسټیټیوټونو په اړه باندې زر تر زره باید دوی دغه تصمیم یا پرېکړه بیرته باید واخلي او دوی حتی نوم واخیستلو. دوی ویلي چې په هغې وخت کې ښاغلي دلاور چې اوس د شته سرپرست حکومت د سرې میاشتې رئیس دی، دوی په مجالسو کې په رسمي مجالسو کې په دې باندې همیشه ټینګار کړی و چې دوی به په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکوي. اما دوی وایي چې په اوس کې دغه حق له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو نور 3 کاله څه باندې 3 کاله وخت تېر شوی، هیڅ بهانه باید ونه اوسېږي او په افغانستان کې باید نجونې او ښځې هم د تعلیم، تحصیل او کار اجازه ترلاسه کړي. سادات صاحب، د وروستي سوال په توګه باندې آیا د ټول شموله د تعریف په اړه باندې څه وویل ښاغلي خلیلزاد که نه؟
محمدي صاحب همدغه پوښتنه د ما دپاره هم همیشه د پوښتنې په ډول پاتې شوې ده چې تر اوسه پورې ما همدغسې غوڅ ځواب نه و ترلاسه کړی. ما له دوی څخه پوښتنه وکړه چې اول د ټول شموله څخه د امریکې تعریف څه دی، او دویم دا چې شته حکومت ټول شموله دی په افغانستان کې که نه، او ټول شموله په داخل د افغانستان کې یو لیدلور نه ورته کتل کېږي، د افغانستان نه بیرون هغلته بل لیدلور نه ورته کتل کېږي. دوی ویلې هغه کسان چې په تیر حکومت کې شتون درلودو د هغوی په راتګ سره په هیڅ ډول سره هم هغې ته موږ ټول شموله حکومت نه وایو، بلکې بغیر له همغه څیرو څخه باید د افغانستان ټول اقوام او اقشار په دغه شته سرپرست حکومت کې خپل ځان وګوري، او دوی معیار باید دا ونه اوسیږي چې له اسلامي امارات سره په تیرو 20 کلونو کې مزل کې ورسره ملګري وو، یوازې د هغوی په حکومت کې ځان وګوري، بلکې ټول اقوام همدا ډول بغیر له طالبانو څخه هغه څوک چې هغوی د طالبانو په لیکه کې نه وو اما نن په افغانستان کې شته دي، او دوی ښه ظرفیتونه دي. د دغه ظرفیتونو څخه هم د افغانستان د آبادۍ او سوکالۍ دپاره باید کار واخیستل شي، او د ټول شموله حکومت په پوره معنا سره دوی ویلي چې هغه باید تطبیق شي، یعنی هر افغان باید په شته حکومت کې ځان وګوري او دوی ته د کار او همدا ډول د شتون زمینه برابره کړي. کور د آباد د ټولنیز همکار مو ښاغلی ذبیح الله سادات صاحب له تاسو نړۍ مننه چې وروستي معلومات مو راسره شریک کړل. کور آباد ځان ته متوجه اوسئ. مننه صاحب. کور دادرا صاحب پیل له تاسو څخه کوو. د دوحې 22مه ناسته د افغانستان په اړه مختلف بحثونه پیل شوي دي. زلمی خلیلزاد وایي چې اسلامي امارات باید چمتو وي تر څو پورې د امریکا له نوي حکومت سره خبرې وکړي. کوم بحث؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، هوتک صاحب ته، صادق صاحب ته، دغسې چې زما خبرې هر څوک اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم تاسو السلام. په پوهېږئ چې د دوحې خبرو تر 1.5 کال زیاته موده واخیستله. 18 میاشتې شاوخوا وایم تر 1.5 کال په حدود کښې. ښه په 1.5 کال کښې ولې هغه خبرې چې توقع وي هغسې ونه سوه. په دې معنا چې په هغه خبرو کښې ډېره مهمه موضوع دا وه چې باید د افغانانو ترمنځ اوربند اعلان سي دایمي، او دوی مذاکرات شروع کړي، بین الافغاني مذاکرات شروع کړي په خپل منځو کښې، او د نوي حکومت سیاسي تګلاره جوړه کړي. یوه خبره. دوهمه خبره دا وه چې بیا هم کله چې هغه حکومت جوړیږي نو موږ د هغه حکومت سره کومکونه کوو. چا ویله؟ متحده ایالاتو ویل. یعنی هغه حکومت چې د افغاني بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې منځته راځي. ولې په دې دوحه په دا خبر یو څه خبرې ماته داسې را معلومېدې چې امریکا مثلا ویله چې طالبان باید چاته ویزه ورنکړي او څوک پرې نږدي چې پاسپورټ، ویزه او یا هغسې اسناد واخلي په سرحداتو کې چې افغانستان ته داخل سي. دا د دې معنا لري چې باید طالبانو ته واک وسپارل سي. یعنی که نه وي نو ته ولې دا توقع لري؟ او یا طالبانو ته ویل چې باید څه ونه سي؟ باید زموږ او زموږ متحدین څه ونه سو؟ تهدید نه سو، بل دا چې دلته باید ټوریستي ګروپو ته ځای ورنه کړ سي. یعنی دا ټوله یې څوک مخاطب وو؟ د طالبانو اسلامي تحریک یې مخاطب وو. خو که داسې وي چې زه هدف دا وي متحده ایالات ښیم چې په راتلونکي کې باید د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې نو باید په ټولو جملاتو کې وویل چې ستاسې او د راتلونکي حکومت څخه موږ دا تقاضا لرو. ولې دا خبره نه وه صحیح. خو خیر په هر صورت سره دوی دا موضوع د پای ټکی هلته ورته ایښی وو. موضوع ختمه سوله، د بندیانو تبادله وسوه. متوجه یو باز مثلا دوی ویلو چې طالبانو مشران د تور لیست څخه باسو چې دا کار یې تر آخره ونه کوي. خو په هر صورت مشکلات پکښې کې وه. د طالبانو اسلامي تحریک راغی، سیاسي قدرت یې په لاس کې واخیستی. اوس بله صفحه ده. امریکایان دا خبرې که د سره شروع کوي دا نو بله ده. دا جنګجالي موضوع ده. په هغه وخت کې باید دغه خلیلزاد او د هغه وخت رهبري د متحده ایالاتو
پښې ټینګې لګولې وای نه دا چې داسې یې وکړل چې زمینه دې ته مسایل خو کله چې دوی ووتله خو معنا د دې چې د دوی په موجودیت کې بین الافغاني خبرې ونه سوې وخت چې ونه سوې نو طالبانو اسلامي تحریک راغی سیاسي قدرت یې په لاس کې واخیستی اوس یې چې دی د لاسه هغه څوک چې پر سیاسي قدرت ناست دی خپل اراده تمثیلوي دا په جهان کې دغسې ده که دی غواړي چې په سیاسي قدرت کې څوک ورسره شریک کړي متوجه وخت یې د لاسه ورکړی دی یعنی دا وخت هغه وخت و چې طالبانو اسلامي تحریک سیاسي قدرت په لاس کې نه واخیستی. مننه صادق صاحب ستاسو په رنګ باندې د دوحې 22مه ناسته د افغانستان مسله پکې څومره مهمه وه او څه اثر به ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسې ته د ادرس صاحب ته هوتک صاحب ته د تلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام او درناوی. خدای دې وکړي دا غونډه په خیر سره تیره شي که څه هم په دې غونډه کې د 100 نه زیات هیوادونه هلته سره راغونډ شوي دي او غونډه کې په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. د افغانستان په تړاو خلیلزاد چونکې د ایالات متحده د امریکا یو ځانګړی استازی په افغانستان کې تقریبا ډیره موده بلکې ورته ویلی شم چې حتی د مجاهدینو د دور نه چې ځواني و بالاخره سپین ږیری شو ترڅنګ روزوا هم هلته تللې ده امیري هم هلته ده حتی د پاکستان نماینده په ملل متحد کې منیر اکرم هغې هم د افغانستان او د پاکستان په تړاو باندې خبرې کړي دي چې کومې ننګونې دي کشالي دي د هغې په اړه باندې خبرې کړي دي هر چا په خپل آن باندې خبرې کوي هر چا په خپل فکر باندې خبرې کړي دي دا چې مثلا خلیلزاد د راتلونکي حکومت د ټرمپ سره د اسلامي امارت هغه غزونه د هغه خبرو چې په دوحه کې شوې ده دا باید وغځېږي یعنی یو ښه پیغام په دې خبرو کې دا و د خلیلزاد چې خبرې اترې هغه بحثونه هغه سیاسي مباحث چې د دوحه کې لا پاتې دي او تکمیل شوي نه دي هغه فصل باید اتمام ته ورسیږي. مثلا څه په دوحه کې پاتې دي؟ مثلا دا چې مخکې تاسې د سادات صاحب نه د پوښتنه وکړله چې خلیلزاد څه وایي چې ټولګډونه حکومت څه ډول حکومت دی نو هغه ویلي چې ټولګډونه حکومت چې ماتې پوښتنه وکړله د هغې نه مراد دا نه دی چې تیرې څهرې په 100 کلن جمهوریت کې چې و هغه دې بیا راشي او تکرار دي شي بلکې ټولګډونه حکومت معنا دا ده چې په دې کې ټول اقشار ټول قومونه ټول طبقات ټول حتی سیاسي ګوندونه د هغې غړي د هغوی هغه سیاسون هغه نخبګان دا ټول باید ځان په دې کې ویني یعنی کیدلی شي چې موږ یې تمثیل کړو د یوې لویې جرګې په شکل باندې چې په لویه جرګه کې دغه د قومونو مشران سیاسون مخور سپین روبي د خبرې خلک دا ټول هلته ځان ویني او یوه لویه جرګه د لویې جرګې نه مراد یعنی بین الافغاني جرګه او په دې جرګه کې ټول هلته شتون ولري چې هلته موجود وي دوی خبرې اترې په استانبول کې پلان شوي وه هغه که استانبول کې اوس نه کېږي که افغانستان کې دننه وشي دا تر ټولو ډېره ښه ده خو د تعصف ځای دا دی چې دا ټولې خبرې عاشوي دي ولی افغانستان خو سنټر دی افغانستان خو که د یو خوا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې یو سنټر دی پرون خو ستاسې د جنګ مرکز و او بله ورځ خو په د روسانو په وخت کې د اتحاد جماهیر شوروي په وخت کې د جنګ مرکز و تاسې چې جنګ وي بیا افغانستان مرکز دی چې سوله وي بیا عاشوي بحثونو ته ځئ ولې م افغانستان ونه غوښته ولې د اسلامي امارت د اوسنی استازیتوب باید دوی کړی وی هلته دوی باید هلته موجود وي. دا مهمه پوښتنه د دې ته بیا راځم د خلیلزاد پیغام څه شی کیدای سي؟ ما مخکې ویلې د خلیلزاد پیغام ډیر صاف او پاک پیغام دی او دا یو ښه شګون لري او ښه پیغام دی. فکر کوئ د رغېدو په طرف باندې د پیغام په دې معنی چې ټرمپ چې په انتخاباتي کمپاینونو کې کومه چغه کوله چې باګرام یادو یا هغه 2 میلیارډ ډالر وسلې یادولې چې افغانستان کې پاتې دي او یا هغه لاپې والي هغه وسرال په څه باندې تعامل باندې د افغانستان سیاسي مشرتابه سره سیاسي امارت اسلامي سره باید افغانستان راتلونکي امریکایان غواړي چې خبرې وکړي او افغانان او اسلامي امارت کې خبرو ته چمتوي دا ښه پیغام. مننه کورابات هوتک صاحب ستاسو په رنګ باندې د خلیلزاد خبرې په دوحه کې او خپله د دوحې ناسته هلته د افغانستان په اړه باندې یوه حاشیوي غونډه جوړول پر څه معنا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدي صاحب تاسو جناب دادرس صاحب جناب صادق صاحب درنو محترم ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. له ټولو مهمه دغه ده چې یو خو د هیوادونو په استازیتوب باندې د افرادو خبرې دي یو د دې پروسې غورچاڼ ده چې دا پروسه په کومه اهدافو لپاره زه یو 9 مهم نقاط یادولی سم. په لومړي کې باید د موخې او یعنې دغې پروسې د تداوم په برخه باندې 3 مهم ټکي رعایت کړو. اول دا
دغه پروسه یا دغه د دوحې ناستې د یو پول حیثیت لري د هغه هیوادونو لپاره چې دلته په افغانستان کې ګټې سره مختلطې لري او یا د افغانستان په مختلفو موضوعاتو باندې ځان ښکیل بولي. په دغه صورت کې چې موږ د بشر د حقوقو مسله یادوو، د بشر د حقوقو د مسلې په مورد باندې د لومړي ورځې نه را په دې خوا باندې په دوحه کې په دې باندې بحث ترسره شوی ده او دوحه یو تقریبا د فارمات یا د اجنډا یوه شامله موضوع بللې ده. دوم د دې لپاره چې افغانستان یو مسؤونه جغرافیه واوسیږي او دې کې د تروریزم د رخنیدي کولو او یا هم بیا د سیمې او د نړیوالې په سطحه باندې د دې لپاره د خلل د را پیدا کېدلو مسله وه. او دریمه مسله دا هم چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د پراختیا او بالاخره د بشر د مرستو په چوکاټ کې د همکاریو هدف هم دغه و چې په لاره باندې واچول چې دا درې هدف د دې ټولې پروسې د ناستې وي. په دې ناسته کې هم همدغه درې واړه په حاشیه کې په دې باندې بحث ترسره کېږي. دا چې اوس دا څومره تاثیر لري او تاثیرات تر دې اوسه پورې تر کومه حده پورې رسېدلي دي، زه فکر کوم چې تاثیر یې د دې لپاره ده چې دغه ناستې د افغانستان لپاره د راتلونکي په موخه باندې د ښه کولو په برخه کې یو مؤثره او تاثیرګزاره پروسه بللی سو چې له دې نه ګټه پورته سي او یو د تفاهم لپاره یو ښه مسیر بللی سو. بل مهمه دا ده چې که چیرې همدغه رقم ناستې موجود نه وای نو په یو نوع باندې د فشار د عامل سبب هم له همدغه ځایه راپورته کیږي او د همدغه پروسه د دې سبب ګرځېدلی ده چې په افغانستان کې دننه ځکه توافق رامنځته کیږي نه د فشار یوه برخه یې بللی سو. بل د دې تاثیر په دې پورې هم تړلی ده چې د افغانستان اسلامي امارات په دغه رقم لویو تقاضا او غوښتنو کې دننه څومره آمادګي له ځانه ښودلی سي. بدبختانه په دې ناسته کې دا وارې د امارات استازیتوب نسته، په همدغه بانه باندې ویلی سو چې بې تاثیره به پاتې وي دا موضوع او بالاخره کومه نتیجه به نه ورباندې لري. احتمالي نتایج یې موږ داسې یادولی سو چې تر دې اوسه پورې لکه څنګه د ادرس صاحب چې اشاره ورته وکړل هغه تعهدات چې په دې پروسه کې په لاره باندې اچول سوي یا وروستي سوي وو په هغه مورد باندې کوم اقدام نه ترسره سوی، نه هم د تور لیست په مورد باندې، نه د حکومت د جوړولو په چوکاټ، نه د بشري مدیریت په چوکاټ کې هغه بحران چې په افغانستان کې په اقتصادي چوکاټ کې دننه موجود و، یعنی دوی له طرفه هیڅ نه وه انعطاف نه ده سوی. اقتصادي بندیزونه هماغه رقم سته، تور لیست هماغه رقم ده. په افغانستان کې دننه لا هم د کشالي او د انزوا د بولو په خاطر باندې انظار لا هم یو له بل سره لرې کیږي، کوم توافق نه ده موجود. بل مهمه احتمالي ستونزه دا کېدلی سي او تقریبا هغه پایلې په دې برخه کې دي چې اکثره هیوادونه چې دلته سره ناست دي که تعداد یې 100 یا له 100 نه زیات ده، دوی د افغانستان په مورد باندې واحد نظر نه لري، یعنی هغه واحد مشترک و نظر نه لري چې د افغانستان په مورد باندې دوی یو داسې څه راوباسي چې ټول پرې متفق وي. ختیځ و لویدیځ که ناټو او وارسا اصلا اوس طرف به د دغې پروسې راواخلو چې شرق د غربیانو مخالف ده په دغه نظر کې. هغه څه چې غربیان د افغانستان لپاره غوښتنه کوي په دوحه کې شرقیان یې نه ورسره مني، یعنی دا هغه اختلاف دی دوی د نظرونو په مابین کې. بل یو غټ چالش چې په دغسې ناستو کې موجود ده هغه دا ده چې د اکثرو هیوادونو لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړله متضادې ګټې دي. فرضاً امارات په افغانستان کې یو نوع ګټه لري، پاکستان یې بل رقم لري، هندوستان یې بل رقم لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه یې بل رقم لري، روسیه یو رقم ګټې په افغانستان کې غواړي، امریکایان بیا بل رقم ګټې په خپل افغانستان کې غواړي. د دغه متضادو ګټو په مورد باندې دننه هم یو عمده چې نه د ګټو وحدت موجود ده، نه هم وحدت نظر په نوعیت د جوړولو کې موجود ده، او نه هم تعهداتو رسیدنه کیږي. نو په ټوله کې د پروسې په مورد باندې د ما بحث دا ده، د ما تحلیل دا ده چې دغه پروسه چې له چالش سره مخامخ ده افغانانو نه ده مخامخ کړې او نه هم د افغانستان د اسلامي امارت لخوا نه دغه چالش هلته زیږول سوی ده، بلکې دوی یو څه غواړي بل څه غواړي. فرضاً په افغانستان کې دننه د عامه شموله حکومت غوښتنو لپاره خو تعریف څوک نه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو مخکې د سعادت صاحب په مورد باندې خبره وکړله. که چېرته پراخ بنسټه حکومت په افغانستان کې تعریف درلودلی یا د غربي نظر نه یا د شرقي نظر نه یا د سیمه ییز چوکاټ له نظر نه یا هم په کور دننه د دې لپاره، نو یو حل به ورته راایستل سوی وی چې دغه تعریف نه په دغې سره منم، اصلا تعریف نه وړاندې کوي، د بشر د مرستو په چوکاټ کې هم تعریف نه وړاندې کوي، همدا رقم د تروریزم سره مبارزه کې هم شانه خالي کړې ده. نو بنان د پروسه په چالش باندې دوی چې ایستلې ده تر دې اوسه پورې یوازې د دې لپاره چې تعهدات عملي نه کړی سي. مننه کوردابه. د ادرس صاحب زلمی خلیلزاد په خپلو خبرو کې یو ځای کې وایي چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې له دوی څخه بندیزونه لرې سي او دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید د نړیوالې ځینې غوښتنې ومني. کومې غوښتنې دي چې باید د اسلامي امارت کې ومني؟ محمدي صاحب دا د دوحې دوام دی که نوي خبرې دي؟ اول خو زه خلیلزاد ته وایم چې خلیلزاد ته 13 میاشتې
هلته اخته وي ته ناکامه یې اعلان دی چې زه د دوحې په مجلس کې ناکامه شوم بیا د نورې خبرې شروع کړي تا هغه وخت کې دا امضا کړل او بالاخره د شرایط کامیابه اعلان کړل بندیان خلاص وه تبادله شوه د میادینو څخه یا د اډو څخه دوی ووتله امریکایان ووتله طالبان راغله کابل کې حکومت دغه سوال چې تا په هغه وخت کې کړی اوس یې بیا تکراروې ما ته ووایه راغلو ټول ګډونه حکومت راودې ښیي ما ته دې ووایي د دوحې د الف نه تر یا پورې ټول ګډونه چیرې دی خو ستا په نوشتې کې خلا ده ته دغه نوشته د کوم ځای راوې دغه ټولګډونه حکومت زه خلیلزاد ته وایم خلیلزاده ته دا ټول ولې په ځای نه ورته ورکوئ د دوی په هوکړه کې چې اوس یې نغارې ډنګوي آفرین اوس چې راوې بیا نو ته څوک یې چې ما ته وایي چې پلانی راتلی سي پلانی نسي راتلی عجبه د محمدي صاحب زه دا حق هم نه لرم چې که افغانان حق لري چې په خپل منځو کې خبرې وکړي دا د افغانانو کار دی چې څوک راوي څوک نه راوي او زه خپله د ائتلافي حکومت قطعا طرفدار نه یم دا چې د قومي وي قطعا دا چې د مذهبي وي قطعا دا چې د محلي وي قطعا زه پر یو شي باور لرم چې حاکمیت د خلکو وي کله چې خلکو حاکمیت تعیین کوي که غواړو نه غواړو هغه ټول ګډونه دی دا چې ته یو څوک راستایې د قوم په نامه سره دلته زه شک لرم چې که ده ویلي وي چې ټول ګډونه هغه نه راوو یوه خبره دا په تا څه اړه لري د امیر المؤمنین عفو اعلان کړې ده متوجه نه وخت چې عفو اعلان کړل خو جرایم اعلان شول خو جرایم چې عفو شول نور خو هر څوک حق لري چې راسي متوجه نه نو دا چې بیا زه هم ته نسې راتلی حقوق یې سلبوم ته خو زما د عفو فرمان خرابوي دا یوه خبره دوم ته څوک یې چې وایي دا راتلی سي دا نسي راتلی دریم ته څوک یې چې وایي قومونه زه بیا نه غواړم چې قومونه سره راټول سي د قوم په نامه یو بېسواده راسي او دلته هر څه چې کوي دا بېسواده ځان ته څه شی جوړ کړي ډله و ټپله جوړ کړي دا بېسواده بیا بله ورځ هغه بېسواد خو هغه څوک دی چې نه د خپل قوم په ګټو پوهېږي نه د افغانستان د ولس په ګټو بنان زه وایم چې حاکمیت د افغانستان د خلکو دی نو سیاسي حاکمیت متوجه نه په هغه کښې باید خلک ګډون ولري کله چې لویه جرګه راغله دا ستاسې خبره او یا که داسې وي چې د اسلامي امارات اسلامي حقوق دا اجازه ورته ورکړي ولې نه خلک د انتخاب سي هر چا چې خلکو انتخاب کوي اما په صادقانه ډول سره انتخابات دلته ټول ګډونه راځي متوجه غیر له هغه نه ائتلافي ټول ګډونه دی ما ته وګوره نه د حزبو ائتلاف نه د قومونو چې په کلو د قومو په نامه هر قوم کې چې چا قدرت لرو دغه یې راوی هغه خپل قوم ګروګان ونیوی د قوم په نامه یې څومره بد کارونه چې وکړه زه احمد محمود نشه یم ما خو درته ویل چې اوس عفو اعلان شوې ده عفو چې اعلان شوه ټوله د دې څخه استفاده کوي هغه شپه ما وویله چې حقوق العباد نه عفو کېږي زه تقاضا لرم بیا تقاضا لرم چې چا بیت المال وړی دی ولې بد پایه ایږدو چې چا بیت المال وړی دی هر څوک چې وي هغه نه هېڅوک حق نه لري چې هغه عفو کړي متوجه خو شوې ځکه عفو نسي کولی وخت چې د یوه بنده حق نسي عفو کولی آیا د ګرد افغانستان د ولس له عفو کولی مهرباني مننه